د خبريالانو د ستونزو د اورېدو په موخه ناسته دغه ناسته ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړه شوې وه چې د امنیه قومندانۍ کرنې او مالدارۍ استخباراتو ریاست د امر بالمعروف او یو شمېر نورو ادارو د ویاندویانو ترڅنګ په دغه ولایت کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو پکې ګډون کړی وو. په دغه ناسته کې خبريالانو د رسنیو د اقتصادي ستونزو او په ځینو حالاتو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې او د دوی پر وړاندې پرتې نورې ستونزې له مسؤلینو سره شریکې کړې. خبريالان بیا دغه ډول ناستې خورا مهمې ګڼي او له مسؤلینو یې د دوام غوښتنه کوي. موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. موږ یو منبع ته نشو کولی چې هغه څخه موږ غږ واخلو. په ډېر مشکلات د ادارې ویان غږو. نو که دغسې غونډې لکه نن چې هغه کومه ناسته وشوه نو دا به دغه خلال منځه ویسي او یو داسې ماحول به رامنځته کړه چې زموږ ترمنځ به کومه ستونزه مشکل نه وي. د دغه ولایت د سیمه ییزه FM راډیوګانو د اتحادیې مسؤلینو هم دغه ډول ناستې خورا مهمې یادې کړې او له حکومته یې د سیمه ییزو رسنیو سره د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د لازمې همکارۍ غوښتنه وکړه. د بېلابېلو یو شمېر ستونزو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې مشکلات لري، ستونزې لري، ولې دغه ستونزو باوجود دوی خپل نشرات کوي. موږ په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ له نوي رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د مالي امکاناتو په برخه کې له رسنیو سره باید د نظام له اړخه د دولت له اړخه کومک وشي، مرسته وشي تر څو د رسنۍ په پښو ودرېږي او د پښو ودرېدلو سره به نظام ثبات. په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې خبريالانو ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه هڅه به وکړي چې د نورو ادارو په ملتیا د خبريالانو پر وړاندې یو شمېر پرتو ستونزو ته رسېدنه وکړي. یو د هماهنګۍ غونډه وسره او آینده به انشاءالله دغه غونډې دوامداري او ډېر څه ستونزې او مشکلات چې هغه ټول سره شریک کړي. اقتصادي او څه مشکلات شته انشاءالله دغه موږ ځان سره نوټ کړي او دغه برخه کې به انشاءالله موږ د اړونده مرجو سره همداسې د ولایت مقام سره همداسې موږ خپل وزارت سره دغه ستونزې به انشاءالله شریک کړو، دوی ته به اسانتیاوې برابرې کړو انشاءالله. ننګرهار کې د 14 FM راډیوګانو او د ملي تلویزیون په ګډون 4 تلویزیونونو د فعالیت ترڅنګ دمګړۍ د بېلابېلو ملي او نړیوالو رسنیو استازي شتون لري چې د ولس ستونزې راسپړي او له مسؤلینو سره شریکوي او همدارس د فکري رغونې او ټولنې د لا پرمختګ لپاره کار کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.